د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د روغتیا جامې مو په تن وي. خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو نوی لوست تاسو درانه حضور ته وړاندې کړم. خو مخکې د دې نه چې نوی لوست تاسو ته وړاندې کړم، یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او د تیر لوست څخه یوه لنډه کتنه کوو. درنو زده کوونکو، د موږ تیر لوست وه د مندل تجربې او همدارنګه د مندل لومړنۍ تجربه. موږ ویلي وو درنو زده کوونکو چې مندل د خپل هغه بوټي چې خالص یې لاسته راوړي وو خپل تجربې سرته ورسولې، او د مندل یو د خصوصیاتو څخه دا و چې ډېرې تجربې به سرته رسولې، او د کله چې خالص نبات لاسته راوړه نو د هغه لومړنۍ تجربه دا وه چې بیلګه یې یو سپین ګل او ارغواني ګل دی چې هغه دغه دوه د مور او پلار نسل سره یو ځای کړه او یو نسل یې منځته راوړه، او د هغه څخه چې کله چې ولیدل چې په یو نسل کې ټول ګلونه ارغواني منځته راغله. د هغه څخه وروسته درنو زده کوونکو بیا د یو نسل هغه ګلان سره بیا تزویج کړه او ویې کتل چې په دوه نسل کې درې بوټي د ګلانو ارغواني او یو بوټی هم سپین منځته راغی. نو هغه دې ته متوجه شه چې کومه پټ صفت چې په ګل کې په یو نسل کې پټ پاتې شوی و چې هغه سپین رنګ و، په دوه نسل کې بیرته ښکاره شو. راځو درنو زده کوونکو نوي لوست ته. البته مخکې دې نه چې نوی لوست پیل کړو د یادولو وړ ده چې تاسو ته مې کورنۍ دنده هم سپارلې وه. هیله من یم چې خپل کورنۍ دنده به مو سرته رسولي. راځو نوي لوست ته درنو زده کوونکو. د موږ نوی لوست بیا هم د 10م ټولګي د بیولوژي مضمون اړوند دی. 34 لوست دی. د لوست عنوان دی د مندل دویمه تجربه. صفحه ده 66 او همدارنګه د تیر په شان د لوست لپاره موخه هم لرو. د موږ موخه دا ده چې د غالب او مغلوب صفت لپاره د تورو کارول زده کړئ. یعنې تاسو درنو زده کوونکي باید په دې پوه شئ د دې لوست په پای کې چې موږ د پټ صفت یا د مغلوب صفت لپاره کومه توري کارو او د ښکاره صفت یا د غالب صفت لپاره کومه توري کارو. درنو زده کوونکو، د مندل په دویمه تجربه کې مندل داسې کار وکړه، مندل داسې چاپیریال رامنځته کړه تر څو نباتات په خپلو کې سلف پولینیشن سرته ورسوي. نبات څه کار یې وکړه درنو زده کوونکو؟ خپله دغه مندل داسې چاپیریال رامنځته کړه تر څو نباتات په څه کار وکړه؟ سلف پولینیشن یا غذانی گردشیندنه څه کار یا گرده خپرونې یا گردشیندنې څه کار درنو زده کوونکو سرته ورسوي. نو کله چې د دغه سلف پولینیشن په واسطه باندې دغه نبات القا او بیا په لاس راغلی نتیجه یې څه کړه؟ مطالعه کړه. این داسې چاپیریال مندل رامنځته کړه تر څو دغه بوټي دغه نبات چې منظور د مشنګ د نبات څخه دی په دغه چاپیریال کې غذانی گردشیندنه سرته ورسوي. نو کله چې دغه نبات القا شله وروسته یې څه کړه؟ مطالعه کړه. درنو زده کوونکو چې په شکل کې هم واضح لیدل کیږي. نو د لومړي نسل نباتات چې ارغواني ګلونه لري د مثل تولید وکړي او د دویم نسل دوی هم منځته راوړه. یعنی په حقیقت کې درنو زده کوونکو دغه د مندل په دویمه تجربه کې هغه د مندل لومړۍ تجربه هم څه کړې ده؟ بیان کړې ده. نو مندل چې کله دغه کار ترسره کړه نو دلته مندل ارغواني ګل د سپین ګل سره یو ځای کړه او بالاخره هغه متوجه شه چې په یو نسل کې ارغواني ګلونه، خو کله چې دغه د یو نسل ګلونه په خپلو کې سره تزویج کړه په دوه نسل کې درې ارغواني او یو ګل هم سپین منځته راغی. درنو زده کوونکو، همدارنګه یو مثال بل هم دلته راوړی دی چې د نبات د قد د ځانګړتیاو په اړه یا په باره کې د خپل لومړۍ او دویمې تجربې شکل راښیي. نو دلته د دې لپاره چې د تجربې د لومړۍ تجربې او د دویمې تجربې هغه شکل موږ ته راوښیي، نو دلته د نبات د قد د ځانګړتیاو په هکله باندې څه کار کړی درنو زده کوونکو؟ دلته تجربه سرته رسولې ده.
نو مهمه خبره دا ده چې موږ دې موخې ته ورسېږو. یعنی دلته یو شی چې د مندل په دویمه تجربه کې درنو زده کوونکو واضح کیږي هغه دا دی چې موږ د وراثت په قانون کې یا په قوانینو کې د وراثت یا د جینیتیک په اصولو کې کله چې موږ لیکل کوو په دې لیکلو کې موږ د غالب نسل لپاره په بخښنې سره د غالب صفت لپاره کومه توري وکاروو او موږ د مغلوب صفت لپاره کومه توري وکاروو. نو دلته راځو درنو زده کوونکو که چېرته موږ د یو نبات دلته درنو زده کوونکو زه دلته یو نبات رسموم، تاسو دا هم په عنوان د یو نبات را سره قبول کړئ. نو که چېرته دغه دوه نباته بهتره دلته ولیکم درنو زده کوونکو، ښه دا دلته به ولیکم. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې دا یو لوړ قد والا نبات دی، د ده قد لوړ دی او د ده قد هم څه دی درنو زده کوونکو لنډ دی یا د ده قد کوتاه دی. نو د تل لپاره موږ وایو هغه صفات چې غالب دي هغه موږ په غټو حروفو باندې ښیو. نو زه دغه په غټ ټي او بیا هم په غټ ټي حرف باندې ښیم او دغه چې پټ صفات دا په څه باندې ښیم درنو زده کوونکو؟ په کوچني حروفو باندې ښیم. یعنی د جینیتیک قاعده ده، د جینیتیک دا قانون دی کله چې موږ دوه کسان یا دوه نباتات یا دوه د مشنګ بوټي یا د مشنګ ونې په خپلو کې سره کراس کوو د یو صفت له مخې، نو هغه خو به هم یو بوټی به مغلوب صفت باید ولري، یعنی هغه صفت ولري چې پټ باید پاتې شي، او یو بوټی باید هغه صفت ولري چې هغه ښکاره شي. نو تاسو ګورئ که چېرته زه دغه د مشنګ بوټی د دې مشنګ بوټي تشه ودروم نو د دې خوا ورته وګورو معلومه خبره ده چې دغه د مشنګ بوټی چې لوړ قد لري دا ښکاره او هغه چې ټیټ قد لري هغه پټ پاتې کېږي. نو دلته دغه تجربه مندل سر ته رسولې ده درنو زده کوونکو. نو دلته هغه ښکاره صفات په غټو حروفو باندې ښودلي دي او دغه یې هم په څه ښودلي دي درنو زده کوونکو؟ په کوچنیو حروفو باندې ښودلي دي. که چېرته درنو زده کوونکو زه داسې دا کراس کړم یا یې تزویج کړم، تاسو ګورئ درنو زده کوونکو دلته زه دوه غټې ټي لیکم او زه دلته دوه کوچنۍ ټي لیکم. که چېرته دغه کوچنۍ ټي درنو زده کوونکو د دې ټي سره یو ځای شي نو دلته موږ ته راځي غټه ټي کوچنۍ ټي. که چېرته دغه ټي زه د دې ټي سره یو ځای کړم درنو زده کوونکو نو دلته موږ ته لاسته راځي غټه ټي کوچنۍ ټي. البته درنو زده کوونکو دوه ځلې که دا کړم دا بیا ښه راځي. بیا هم دا ټي درنو زده کوونکو د دې ټي سره یو ځای کړم دا راځي. دلته درنو زده کوونکو که چېرته دا ټي د دې ټي سره یو ځای کړم بیا هم راځي دلته غټه ټي کوچنۍ ټي او بیا هم که چېرته دا ټي د دې ټي سره یو ځای کړم دلته راځي موږ لاسته غټه ټي کوچنۍ ټي. نو تاسو ګورئ درنو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویل نو دغه نسل چې دی دا د پی یعنی د پیرنټس یا د مور او پلار نسل دی. لکه دلته چې مې تاسو ته رسم کړی دی دا دوه فرده موږ دلته کراس کړل. نو تاسو ګورئ کوم اولادونه چې دلته منځته راغلي دي نو دا موږ د اف یو په نوم باندې یادوو، یعنی فرست فیلیل جنریشن پلانت. نو دا موږ د څه په نوم باندې یاد کړه؟ د اف یو په نوم باندې یاد کړه. خو کله چې درنو زده کوونکو موږ دوه کسان یعنی تاسو فکر وکړئ که چېرته یو کس زه دا راواخلم یو کس زه دا راواخلم ټیک علامه او تقدم دلته. نو که چېرته زه دا راواخلم درنو زده کوونکو کوم راواخلم؟
دا راواخلم دا راواخلم دلته سره کراس کم یعنی یو ټي غټ یو ټي کوچنی بیا هم یو ټي غټ یو ټي کوچنی نو که چیرته دا زه په خپلو کې سره کراس کم نو دلته به راشي یو ټي غټ او بل ټي هم ورسره بخښنې سره یعنی دواړه غټ ټي او که چیرته بیا زه دا داسې کراس کم نو بیا هم دلته راځي یو ټي به دلته غټي او یو ټي بلته کوچنی که دلته زه راشم درنو زده کوونکو داسې بیا کراس کم دلته به راشي یو ټي به غټي او یو ټي به هم کوچنی نو که چیرته زه راشم بیا د دې سره بیا دا کراس کم نو دلته به بیا هم یو ټي به دواړه ټي به څه درنو زده کوونکو کوچني نو تاسو ته معلومه شوه درنو زده کوونکو چې کله چې مور او پلار په خپلو کې موږ سره تزویج کړه چې یوه خالصه جیګ لوړ قد درلوده یوه خالصه لنډ قد درلوده نو په لومړي کومه لومړی نسل یا د اف یو نسل چې لاسته راغی د ټولو دغه بوټو قدونه لوړ خو کله چې البته لوړ وو ولې خالصه نه وو ځکه چې خالصه موږ دوه ټي لرو ولې دلته ځکه دا خالصه نه دي چې دلته یو ټي غټ او یو ټي هم کوچنی دی نو ځکه موږ وایو د دوی ټولو قدونه لوړ وو ولې ناخالصه ځکه چې موږ خالصه لپاره دوه ټي لرو او دلته هم د خالصه لپاره دوه ټي لرو خو کله چې موږ دوه افراد یعنی دوه بوټي د اف یو نسل انتخاب کړه یعنی یو دا یو دا کله چې دا موږ کراس کړه نو تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې دلته یو دا فرد منځته راغلی دی یعنی خالصه لوړ قد والا یو دا فرد منځته راغلی دی یعنی لوړ قد والا ولې ناخالصه یو دا فرد منځته راغلی دی تاسو ګورئ یعنی لوړ قد والا ناخالصه او بل دا فرد منځته راغلی دی یعنی ټیټ قد والا خالصه یعنی ټیټ قد لرونکی خالصه لوړ قد لرونکی خالصه لوړ قد لرونکی ناخالصه او همدارنګه ټیټ قد لرونکی خالصه درنو زده کوونکو تاسو ته انځور کې هم ښیم نو تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې دلته دوه مور پلار نسل سره کراس کړي دي تاسو ګورئ لوړ قد او تاسو ګورئ کوچنی قد او د ایکس علامه هغه د کراس یا د تزویج علامه ده تاسو ګورئ په لومړي نسل کې یعنی په اف یو نسل کې تاسو ګورئ ټول د مشنګ بوټي لوړ قد والا منځته راغلي دي ولې د یادولو وړ ده چې دا خالصه نه دي ځکه چې درنو زده کوونکو ځکه خالصه نه دي چې لکه څنګه چې ما وویل چې خالصه باید دواړه په غټو حروفو باندې یو شانته دوه توري ولري نو دلته دا خالصه نه دي ولې قدونه د فینوټایپ د جملې نه البته لازمه داسې وه چې تاسو اول فینوټایپ او جینوټایپ پیژندلی وای درنو زده کوونکو بیا دا مطلب راغلی وای خو کتاب کې مخکې د دې نه چې تاسو فینوټایپ او جینوټایپ وپیژنئ دا مطلب راغلی دی ګورئ درنو زده کوونکو موږ فینوټایپ هغه صفت وایو هغه ځانګړتیا ته وایو چې هغه په سترګو ولیدل شي لکه تاسو ګورئ زه دغه په سترګو باندې وینم نو دا یو فینوټایپ صفت دی خو کله چې موږ وایو د جینوټایپ له نظره جینوټایپ هغه د جینونو جوړښت دی چې هغه موږ په سترګو نه وینو ولې هغه جینونه د هغه ژوندي موجود په بدن کې شتون لري نو د جینوټایپ له مخې دغه د اف یو نسل ناخالصه دي یعنی ټول یو غټ ټي لري او یو هم کوچنی ټي لري ولې د فینوټایپ له مخې دا ټول لوړ قد والا دي نو راځو درنو زده کوونکو تاسو ګورئ یو دغه نبات انتخاب کړی دی یو هم دا انتخاب کړی دی لکه څنګه چې ما دلته تاسو ته انتخاب کړی تختې په مخ باندې ما تاسو ته ځکه په دې ګراف کې وښودل چې لا ښه درته واضح شي تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې په دویم نسل کې درې بوټي لوړ قد والا راغلي دي چې د دې دریو بوټو څخه یو یې خالصه لوړ قد والا دی او دوه یې هم ناخالصه لوړ قد والا دی او تاسو یو بوټی ګورئ چې په آخر کې کوچنی دی درنو زده کوونکو او دا خالصه ټیټ قد والا بوټی دی چې منځته راغلی دی چې ما تاسو دلته ښودلی دی
درنو زده کوونکو په راتلونکو لوستونو کې نو کله چې له خیره سره موږ او تاسې دغه کراس د پونت په مربعاتو کې سرته ورسوو نو تاسو ته ډیر واضح کیږي. نو ځکه چې د پونت مربعات په راتلونکي لوستونو کې تشریح کیږي ځکه ما ونه غوښتل چې نن تاسو ته د پونت په مربعاتو کې کار وکړم. نو یو ځل درنو زده کوونکو خپل درس راټولومه. موږ وویل درنو زده کوونکو چې د مندل دویمه تجربه داسې تجربه وه چې هغه کوښښ وکړه چې د خپله دویمه تجربه او لومړۍ تجربه د نبات د قد ځانګړتیاو د تجربې په سرته رسولو سره د هغو هغه تصویر یا انځور هم ښه وښیي. نو مندل څه کار وکړ؟ د نبات له قد مخې هغه د قد ځانګړتیا یا د قد مشخصه په پام کې ونیوله. دوه بوټي چې د یوه قد لوړ او د یوه قد هم ټیټ وه هغه په خپلو کې سره تزویج کړه. لوړ قد یې په ټیټي وښوده او کوچنی قد یې هم په ټیټي کوچنیو حروفو وښوده. د انګلیسي په ټیټو غټو حروفونو باندې یا په تورو باندې او په کوچنیو تورو باندې دا صفت وښوده. نو کله چې په خپلو کې سره کراس کړ د اف یو نسل څلور د مشنګ بوټي منځته راغله څلور واړه لوړ قد والا ولې د فینوټایپ له مخې د جینوټایپ یې ناخالصه وه لکه څنګه چې دلته تاسو په حروفو کې وینئ. نو کله چې موږ دوه د اف یو هغه بوټي راواخیستل دلته هم بیا په خپل منځ کې سره کراس کړه. نو تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې دلته د اف دوه هغه نسل منځته راغی او په اف دوه کې یو خالص لوړ قد والا دوه هم د لوړ قد والا ناخالص او یو هم د ټیټ قد والا خالص بوټی منځته راغی. هر کله چې تاسو ګورئ درنو زده کوونکو تاسو په یاد ولرئ چې د فینوټایپ له مخې دا درې سره یو شان دي. یعنی د فینوټایپ له مخې دا درې سره یو شان دي ځکه چې درې واړه د لوړ قد والا معلومیږي ولی د جینوټایپ له مخې بیا دا توپیر لري ځکه چې دا دواړه توري غټ دي خو په دوی دواړو کې یو توری غټ او یو توری کوچنی دی ولی دا هم د جینوټایپ له مخې د دوی سره توپیر لري او هم د فینوټایپ له مخې چې هغه دوه توري کوچني دي. نو موږ ته معلومه شوه چې په اف دوه نسل کې موږ ته د دویم ځل لپاره هم د لوړ قد والا خالص بوټی منځته راغی او هم د ټیټ قد والا خالص بوټی منځته راغی. درنو زده کوونکو د موږ دا لوست همدلته پای ته ورسېده. نو تاسو ته کورنۍ دنده هم سپارم درنو زده کوونکو هیلهمن یم چې سر ته یې ورسوئ. درنو زده کوونکو تاسې کورنۍ دنده به دا وي اف یو نسل کوم نسل ته وایي تشریح او بیلګه یې هم ولیکئ. درنو زده کوونکو تاسو ته مې کورنۍ دنده دا درکړه چې تاسو به ووایاست چې اف یو نسل کوم نسل ته وایي دا به په خپل کتابچو کې ولیکئ وبلیکئ چې اف یو نسل دې نسل ته وایي د دې نسل څخه منځته راځي د دې څخه وروسته دا نسل منځته راځي او همدارنګه په یوې بیلګې کې یا په یو مثال کې به دغه اف یو نسل واضح کړئ. یعنی یو مثال به هم ورکړئ چې د بیلګې په توګه که چیرته دغه نسل د دې سره کراس کو څنګه شي او څنګه به شي او بالاخره اف یو نسل منځته راشي. نو نقل نه درکوم درنو زده کوونکو تاسو باید خپله دا کار سرته ورسوئ. نو یو بیلګه یې هم ولیکئ او هیلهمن یم چې خپله کورنۍ دنده سرته ورسوئ ځکه چې د تاسو هره کورنۍ دنده د تاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو د موږ او تاسو راتلونکي درس عنوان د مندل په تجربو کې تناسب دا د موږ د راتلونکي درس عنوان دی. هیلهمن یم چې د ځان سره لا د مخه مطالعه کوئ تر څو د دې لوست وخت را رسیږي. نو د موږ دا لوست پای ته ورسېده. درنو زده کوونکو د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. سوکاله راتلونکی ولرئ.